د ولس لپاره د باکیفیته عادلانه او دوامداره روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو په موخه د روغتیا وزارت له لوري د روغتیا ملي پالیسي وړاندې شوه. د دې پالیسي د وړاندې کولو په غونډه کې د اسلامي امارت مهمو مشرانو ګډون کړی و او د دې پالیسي د جوړېدو هرکلی وکړ. د روغتیا دا ملي پالیسي د افغانانو لخوا د افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده. دا پالیسي د روغتیایي خدمتونو د ښه والي او د هیواد په کچه د متوازنو او منظم روغتیایي اسانتیاوو رامنځته کولو لپاره یوه هراړخیزه طرحه ده. د دې پالیسۍ موخه د افغان ولس لپاره د باکیفیته عادلانه او دوامداره روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي. په یاده غونډه کې د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نورجلال جلالي وویل په نوې جوړه شوې ملي پالیسۍ خوښ یم. دا زموږ د ماموریت لومړیتوب دی چې ټول هیواد کې روغتیایي خدمات منظم او په ښه توګه وړاندې شي. نوموړي زیاته کړه موږ غواړو چې هر ولایت کې د انتاني ناروغیو، مور او ماشوم غیر ساري ناروغیو او سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره روغتونونه جوړ کړو. موږ هم غواړو چې هر ولسوالۍ یا حد اقل هر ولایت کې جدا انتاني روغتونونه د مور او ماشوم روغتونونه ولرو، یا هم ډیر لوی د غیر ساري او سرطاني امراضو جلا روغتونونه ولرو، او یا هم په هر کلي کې یو روغتیایي مرکز ایجاد کړو. زما په هدایت موږ محروم ولایتونو ته د متخصصینو سهمیه زیاته تر څو په آینده کې محروم ولایتونو کې متخصص ډاکټران خپله د همدې ولایت ولرو. همدارنګه په یاده غونډه کې د روغتیا وزارت مسؤلینو خوښي وښوده چې یاده پالیسي د افغان کدرونو لخوا طرحه او ډیزاین شوې ده چې د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره اساسي چوکاټ دی. دوی همدارس زیاتوي چې د روغتیا ملي پالیسي د باکیفیته عادلانه او دوامداره روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره یوه جامع او هراړخیز سند دی. جای افتخار است که این پالیسی 5 ساله و این پالیسی جامع توسط کادرهای خود افغانستان ساخته می شود. د روغتیا ملي پالیسۍ د یو جامع او هراړخیز سند په توګه د باکیفیته عادلانه او دوامداره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو اساسي چوکاټ ټاکي. این پالیسی نتیجه همکاری مشترک وزارت صحت عامه، نهادهای اماراتی و بین المللی و کمیته تخنیکی می باشد که در کشور ما با عنوان راهنمود برای بهبود خدمات صحی، تداوی، ادویه، مواد غذایی و محصولات طبی عمل می‌نماید. د افغانستان عامې روغتیا وزارت له تیرو څو لسیزو راهیسې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره مختلفې هڅې کړي دي. په دې برخه کې د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کول، د مور او ماشوم روغتیا ښه والی، د انتاني ناروغیو کنټرول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پراختیا لومړیتوبونه پاتې شوي دي. د جګړو او بې ثباتۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له ګڼو ننګونو سره مخ شوی چې پکې د روغتیایي اسانتیاوو کمښت، د مسلکي کدرونو محدودیت او په کلیوالي سیمو کې د روغتیایي خدمتونو نشتون شامل دي. د دې ستونزو د حل لپاره د عامې روغتیا وزارت ملي روغتیایي پالیسي جوړه کړې ده چې موخه یې د روغتیایي خدمتونو د تنظیم او پراختیا لپاره یوه هراړخیزه او متوازنه تګلاره وړاندې کول دي. روغتیا وزارت په دې وروستیو کې له خصوصي سکتور او نړیوال مرسته کوونکو سره هم پرله پسې مجلسونه کړي ترڅو د روغتیا په برخه کې خلکو ته لازم خدمات وړاندې شي.